په تعلیم او د وړو نه انسانان جوړول په دې باندې زموږ په تېره ویډیو کې هم خبرې شوې او هغه لوز مخې ته وړاندې چېرې د ماشوم نه به څنګه اول انسان نغو بیا به تعلیم یافته رغو چې کم ماشوم نه انسان نغنه کې خو تعلیم یافته شي ډیګري ورسره وي خو انسانیت ورکې نه وي او انسانیت چې په چا کې نه وي بیا زموږ معاشرې ته ګورئ دغه حلي استاد چې دی دا یو ډېر لوړ مقام لري خو الو چې استاد په خپل کردار پوهوي داسې نو چې چا سره پیسې نه وي او استادي شروع کړي د پیسو دپاره کوم د پیسو دپاره خو اوس نن سبا بیټ کوین کرپټو کرنسي د په هغې کې پیسې انویسټ کوه انکر د ځان نه راښکه یا یوټیوبر شه په دې کې ډېرې زیاتې پیسې دي که ته استادي کې او تا ته پته وي چې زما ګول مخې ته څه دی زه څه کول غواړم په انګلیش کې وایي که نه وای WHY ولې زه ولې استاد یم نو چې ستا سره کله په ذهن کې دا یو ولې پروت وي او د دې ولې جواب ته وګورې چېرې زه خو د ماشوم نه یو انسان نه کول غواړم او انسان نه بل انسان په ښېګړه چې راشي نو زه خو یو قام رغوم وطن رغوم نو که ستا دغه مقصد وي ته د ټولو نه ښه استاد وي اوس موږ هغه کارونه کوو چې موږ ته به ورځ په ورځ رزلټ میلو شي خو کامیاب خلک هغه دي چې هغو 10 کاله بعد شوز کوي 20 کوي 15 کوي زه خپل یو څو استادانو ته ډېر زیات احترام لرم دا تصویرونه تاسو وینئ دا داسې استادان چې د دې جامه پیزان به موږ ولیدو که نه او فرفیوم او د دې هغه کلین شوي دومره تازه تازه به راتلل که د چوټۍ ټایم به موږ کلاس ته راغلي موږ د ځان سره تازه کړي زموږ استادانو موږ ته که څه ویلي هم دي که جاوید سر شو د به مطالعه پاکستان ټول دروغ دي موږ یې په تیاره کې نه یو ساتلي بل چې کوم استاد ستا سبق ورځي هغه چېرته وهل ټکول ونه کړي اب همیشه خاندي لیکن نور محمد سر 3 ورځې مسلسل موږ ته دا نارکلی باندې هغه هر څه ویلو چې څومره ده له ورتلل څومره یې فلمونه کتلي او د هر یو به یې ریفرنس ورکو د استادۍ هېڅکله دا مطلب نه دی چې ته ماشوم دباو کې او د هغې دباو د وجې ستا عزت کوي یا غلی ناست وي هغه ورځ چې په کم ورځ کې په کلاس کې خندا ونه شي پوه شه چې دغه استاد د وړو ټایم ضایع کړو زموږ یو بل استاد و محمد علي شاه او موږ ته د سردار علي میډل نو ټکر صاحب د سردار علي ټکر صاحب غزل مخکې ووي او بیا به موږ ته سبق وي نو یو ښه استاد چې وي هغه د ماشوم په نفسیاتو پوهېږي هغه ته پته وي چې یاره زه د ماشوم ته څه ښودل غواړم او د ده په ذهن کې څه چلیږي نو کوم استاد چې د ماشوم په فیلینګس پوهېږي دی ځي د هغه نه ډایرکټ تپوس کوي ولې هر ماشوم خبرې نه کوي او دا زموږ غټه مسله ده که موږ ماشوم د خبرو کولو په طریقه پوهه کړو چل ور زده کړو دا د ټولو نه غټه کامیابي ده خو موږ خپل ماشومانان څنګه ساتلي دي چپ خاموش موږ ته خو اسلام دا وایي چې امام ودروه په خطبه کې او تپوس دې وکړه نن تاریخ پورې تاسو کم یو کس داسې لیدلی چې امام یې ودرولی په مدرسې کې موږ تپوس نشو کولی په حجره کې موږ تپوس نشو کولی او چې کله موږ تپوس نشو کولی موږ ځان نشو پوهه کولی که یو استاد ولګي او د دې هومورک نه قلار شي ګوره هغه استاد کامیاب استاد دی چې هغه ریسک اخلي او نوي نوي څیزونه هغه ټرای کوي په هغې کار کوي اوس زموږ استادانو خو وهل ټکول چې دي دا پرېښودي دي د مینې محبت هغه چل ورسي هغه په دې نه دی پوهه چې د دې ماشوم په زړه کې څه دي نو دا پریکټس وکړئ ماشوم پاسوي ستا ورځ څنګه وه څه چلو شو یو ورځ به دی ډېر بکواس وکړي خبرې به یې د اورېدو نه وي ښه استاد هغه دی چې هغه یو ښه اورېدونکی وي او یوازې استاد نه په ژوند کې چې تاسو هر کس اورئ او په ښه طریقه اورېدو اوس د اورېدو هم 15 قسمونه دي په هغې به بیا بحث وکړو نو ته به یو بحث مباحثه راوړې په هغې باندې به د هر ماشوم رای اخلي او هر ماشوم به د خپل منټل لیول مطابق د هغې جواب درکوي خو ته به بیا په اخره کې د هغو د اورېدو نه وروسته په یو پوینټ باندې هغه راجمع کوي چې دا شیز داسې اوس موږ ماشوم له دا ولې ورځ نه هومورک ورکوو ولې چې کور کې ورته پته وي چې وروره دی څه خو ورته کوي که نه چې پیسې راځي د 15 پورې خو نه
د امتحان ضرورت دی او 3-4 کاله اولني د دریمه پورې د هوم ورک ته ورکولو هم ضرورت نشته. همدغه لیکل لوستل د پیل ته کېږي. نو چې کله تاسو په کلاس کې داسې ډسکشن یې راوړئ، داسې بحث و مباحثې یې راوړئ، ستاسو ماشوم به خبرې شروع کړي. اولني 15 کاله خو دا دي چې دی په هغه ښه استاز دی چې هغه ته پته وي چې د دې سکول نه علاوه د دې سړي ژوند دی. یوازې دا سکول نه، په کور کې ته هم تاسو سکول لغ کړی، بیا هلته ټیویشن ته ولېږي، مدرسې ته ولېږي، نو ماشوم هغه سر چوتولو ته نه پرېږدئ موږ. نو خبرې صرف او صرف مقصد دا دی، که ته یو ښه استاز یې او تا ته پته وي چې زه ولې استاز یم او د استاز کار څه دی او استاز یو ښه قام څنګه رغولی شي، دا خبره یاده وساتئ چې د استاز سره کم طاقت وي د بل چا سره نه وي. خو که د دغې طاقت ته صحیح استعمال وکړي. یو ښه استاد چې دی هغه به همیشه خپل لړ کولاو ساتي. واړه به په دې نه یادي چې په امتحان کې به ګورو، په وایبه کې به نمبرې کمې درکړو. اوس خو زموږ د کلي استادان وي، کله کله داسې وشي چې د چا به خیال نه وي استاز ته به په خیر نه وي کړی، سلام ورته ونه کړي، ټول زور راځي هغه هلته وکاږي. نو کم استاز چې د ماشوم سره بغض ساتي د ده نه بل غټ دشمن نشته. بل زموږ مسلې مسایل ډېرې زیاتې وي. استاز یو داسې پروفیشن دی، داسې کردار دی دغه چې هغه به همیشه خپل ځان خوشحاله ساتي. که خوشحاله نه وي د خندا اکټینګ به کوي. اوس سکول یو واحد داسې ځای دی چې ته هلته خاندې، ستا سره نور خلک خاندي او خوشحالېږي درته. په هسپتال کې ته وخانده، ته بیا وینې د هسپتال په سټاف روم کې کوم ځای چې د کارکوونکي کینی، که نرسان دي او که ډاکټران وخاندي، هغه نور به سوچ کوي یاره ګورې د چا نه نمبر واغستو، که چاله نمبر ورکو. په بینک کې ته د خپلو کولیګس کارکوونکو سره وخانده، وایي به چې ګوره پیسې دې پکې جبته کړې. سکول واحد ځای دی چې ته هلته خاندې او د خندا ماحول وي، هلته ستا نه ماشوم خوشحاله وي، هغه خوشحاله وي، زده کړه کوي. د استازۍ د ټولو نه غټ کمال دا دی چې ته یو ماشوم د سبق دپاره تږی کې. کله چې یو انسان تږی شي په اوبو پسې ځي، ما ته دې څوک ووایي چې یاره استاز ماشوم ته سبق ښیي، چې ماشوم یې نه زده کوي او تا د هغه د سبق دپاره تنده نه یې سیوا کړي، ته یو ناکامه استاز یې. ته استازي مه کوه، ته به صرف او صرف د ماشوم تنده زیاتوي او وهل وس نشته، دا په مینه زیاتېږي. د ټولو نه غټ څیز څه دی په دې بهر ملکونو کې؟ پرایمري ټیچر ته وایي چې ته به دا یو لفظ یو جمله ډېرې زیاتې استعمالوي، اټس اوکې. داسې کېږي، ته کېکې وکړې، ټول کېکې کوو، داسې کېږي. تا له سبق نه درځي، خیر دی، ته به زده کړې. که تاسو په خپله خوشحاله نه او دومره برداشت پکې نه وي، تاسو استازي مه کوئ. خو اوس به راشم د دې ویډیو مقصد صرف دا دی چې یاره تاسو له پکار دی چې تاسو صحیح ټریننګ واخلئ چې استازي دا څه. اوس تاسو وایئ چې دا خو د حکومت کار دی یا د پرایویټ سکول د انتظامیې کار دی چې استاز له ټریننګ ورکړي. نو په دې کې موږ وینو چې حکومت هم ډېر سوس روان دی، که کوي خو ډېر کم کوي. هغو له پکار دی چې هر استاز ټرین کړي. پرایویټ سکولونه خو ډېر زیات شوي دي، په ځینو کې به وي خو په ډېرو کې نشته. نو زما تاسو ته خواست دی استادانو صاحبانو ده چې یو قدم تاسو مخکې لاړ شئ، ځکه چې ستاسو په لاس کې د دې خاورې د دې وطن مستقبل دی. که تاسو د دې خیال ساتئ نو که تاسو ته ټریننګ نه میلاویږي، خو که تاسو ته زما دا ویډیو در رسي، د دې مطلب دا چې تاسو سره انټرنیټ شته، نو تاسو کوشش وکئ چې دا ټریننګ په خپله حاصل کړئ. تر بلې ویډیو، بمبق.